یو سړی لګیا دی د الله په نوم، لکه پرون مې کتو په یو ځای کې وي پیر د یو زنانه په سر کې میخ ټکوالی دی. نو زړه کې مې ما سم کار یې کړی، د درې چې پکې نور ټکوالی دی. همدغه خلکو ته چې موږ چغې وهو زموږ مني؟ دا وابیان دي چې وایي دو اولیاء الله نه مني. اولیاء الله دا دي چې د خلکو په سرونو کې میخونه وایي. ته به اوس ناست ورو شټک بې رازه خلک دا کوم قوم دی؟ زه دې قوم ته حیران یم. هرې به جنۍ به ولیده چې هغه به بیماره و، ده ته چې دې که میخ ټک و کار به وشي. او یا هغه صوباړی چې ورته نیولی هغه ویډیو مزه سره په دې موبایل کې ثبت کړې ده، سیف کړې مې، وخت په وخت یې ګورم ورته. او څه ناشنا جاهلان په دې ځمکه باندې شته. پیر صاحب ورته بره ناست دی چې لکه ګزار صحیح شي، ځکه چې ورته کته کښېني بیا خو سره صحیح نه شي وهلی که. او سرکار په بورډ بهر لیکلی شوي دي سوټي والي سرکار، صوباړي والا سرکار، او داسې یو مضبوط صوباړی ورسره دی، او چې څوک راځي او کړنګ او ښه مضبوط، یعنې بس پکې خو حیران دي ټوپۍ ورسره په سر کړي که چې بچ شو دی، خو دغه ټوپۍ باوجود ترې کړنګ وباسي. یو غریب لی پکې دومره په زور راوچ لیونی شي چې ټوپونه ووایي روان شي. ما ښه کار یې ورسره وکړو، هیله یې برابر کړو. تا اوس د کوم ځای عقل دی چې پیر صاحب ما ته پوره په کرسۍ ناست دی او زه ورځم او زما ککرۍ له صوباړی راځي؟ ولې زما له څه چلی دی ما له صوباړی؟ ښه بل پیر اب هم تاسو لیدلی بل پیر صاحب دی چې د هغه خواله ورشي نو هغه سړی الټه ځوړندی. ویډیو کې ما کتې، والله ما کتلي لیدلي دي که نه؟ هغه داسې واته کسان ځوړند پراته دي، الټې ځوړند کړي دي، واته داسې ځوړند دي. تعجب په څه وکړي چې بهر لین ولاړ دی چې موږ الټه ځوړند کړي. د دې قوم په جهالت پورې سړی وخاندم که وجاړم چې لین د دې لګېدلی دی چې موږ څه کړي الټه ځوړند کړي، او لین د دې لګېدلی دی چې زما ککري له صوباړی راواچي. او موږ چغې وو ای د الله بندګانو راشئ قرآن او حدیث واورئ، راشئ د الله خبرې واورئ، ښایسته درسونه، ایمانونه به پکې ډېر شي، تقوا به هم ډېره شي، ښایسته به شي په ښایست قرآن او د حدیث سره. چې دا وابیان دي دوی نه ځان لرې ساتي. شکر وباسئ الحمدلله. په دې زموږ په دې مجالسو کې د ایمان او د یقین خبرې کېږي، د قرآن او د حدیث خبرې کېږي، د پیغمبر او د صحابه کرامو تذکره کېږي، د اولیاء الله خبرې کېږي. صحیح اولیاء الله چې کوم دي خبره مې دا کوله چې دغه اولیاء الله نه دي، دا اولیاء الشیطان دي. او ځکه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب دی الفرقان، فرق په منځ د اولیاء الرحمن کې او د اولیاء الشیطان کې، چې د اولیاء الرحمن څوک دي او اولیاء الشیطان څوک دي، د الله دوستان او د شیطان دوستان. دغه دا چې زموږ په دې ملکونو کې لګیا دي که نه د پیرۍ مریدۍ په نوم چې را خلک تباه و برباد کړو، دا اولیاء الشیطان دي، دا اولیاء الرحمن نه دي. اولیاء الرحمن خو خلکو ته الله او د الله پیغمبر ښیي، د اولیاء الرحمن درسونه او بیانونه له چې ورشي جاړې بالته په سوچ او فکر کې به کښېني چې زما د آخرت به څه کېږي، زما د قبر به څه کېږي، زه به الله له څه جواب ورکړم. او دغه ځایونو ته چې ورشي په هغې کې دغه ډک وسلې او دغه قیسې او دا روانې دي. ښه په آخره کې بیا صحیح نتیجه وایي هغه پیر ونیوی شو، هغه جاهلي و، نو ولې اصلي به کي اوس دا پکې بل تقسیم دی، هغه څه نو اصلي به کي جاهلي خو هلئ چې کله یو شی اصلي یي، نو چې اصلي نشته نو جاهلي کوم ځای نه راغی، خو ټول جاهلي دی، کاروبار ټول جاهلي روان. نو ځکه موږ ورته د اوس نه وایو چې دا اوس چې کوم ناست دی ته چې ورته اصلي وایي دا هم ګوره جاهلي دي، او پته به راته ولګي یا به موږ یو یا به نه یو، بیا به یاده کړي زموږ دا خبره چې اخ یاره پلاني ویلي چې ټول جاهلي دي خو موږ نه ومنلې. دا ټوله قصه چې د خپل کاروبار دپاره روان